سراج الدين حقاني وایي هیڅ چارواکی د نظام له مقرراتو د سرغړونې حق نه لري. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ کو چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی نو د داسې پر وخت دقیق خبرونو مطالبه لپاره در سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د اسلامي امارات په رهبرۍ د افغان سرپرست حکومت د کورنۍ چارو وزیر الحاج خلیفه سراج الدین حقاني وایي چې د اسلامي امارات له واکمنېدو وروسته د افغانستان د تجزیه کېدو ټولې دستې شنډې شوي دي. نوموړي د افغان ولس پر یووالي هم ټینګار کړی دی. د کورنۍ چارو وزیر همداراز په ډاګه کړي چې د حکومت هیڅ چارواکی د دې حق نه لري چې د نظام له مقرراتو سرغړونه وکړي او په وینا یې کو څوک سرغړونه هم وکړي نو ورسره به قانوني چلن وشي. نوموړي دغه راز ویلي چې اوسنی حکومت د ټولو ګډ کور دی او ټولو ته د مشروعي لارې په رڼا کې ازادي او حقونه ورکوي. تاسو د سراج الدین حقاني د دغه غوسناکو څرګندونو په اړه څه نظر لرئ؟ په دې اړه مو سره خپل نظریات کمنټ کې شریک کړئ او د داسې نورو ډیرو تازه پر وخت دقیقو خبرونو مطالبه لپاره در سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. بل پلو چین او امریکا د اړیکو ثابتولو لپاره چمتووالی ښودلی. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن او چینایي سیال چین کانګ ترمنځ په مجلس کې دواړو لورو د اړیکو ثابتولو لپاره لیوالتیا څرګنده کړه. په دې لیدنه کې چې تقریبا 9.5 ساعته یې دوام کړی، دواړو لورو په دې هوکړه کړې چې د چین او امریکا ترمنځ د الوتکو پروازونه به هم ډیروي. د چین د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې هوا چونینګ پر خپله ټویټر پاڼه هیله څرګنده کړې چې دا لیدنه به د چین امریکا اړیکې هغه شان کړي لکه د دواړو هیوادونو ولسمشرانو چې د بالي په غونډه کې پرې هوکړه کړې وه. د بایډن او د هغې چینایي سیال شي جین پینګ تیر کال په بالي ټاپو کې په یوه کتنه کې په دې هوکړه کړې وه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ترینګلتیا له کنټرول څخه بهر نه شي.